بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 15مه سپارې یو لسم درس دی او د سورة الکهف چې 18مه سوره ده د لسم نه تر 18 آیت ورسره ولولئ چې په ترجمې ښه بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ اوى الفتیة، کله چې پناه یوړه، مفهوم دی چې کله چې پناه یوړه. وهیئ لنا، او تیار کړه ته لپاره زمونږ، رشدا، لارښوونه، سنین عددا، سنین عددا، کلونه په شمیر، احصا، ښه شمیر کړی، مفهوم دی چې ښه شمیر کړی. امدا، تر پایه، مفهوم دی چې امدا، مفهوم دی چې موده یا زمانه. وربطنا، وربطنا، مفهوم دی چې او مونږ مضبوط کړي وو. شططا، لویه خطا. مرفقا، مرفقا، مفهوم دی چې آسانی. مرفقا، مفهوم دی چې آسانی یا ګټه. اذا طلعت، کله چې راخیږي. امید ده درس مده شوی، نور سره هم شیر کړل.